سلامونه هونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او فروغ به یاست. دغه ورځ کې حوازه ده چې د فلسطین حکومت او د فلسطین په نامه باندې هیواد برته راجوړیږي. خو هغه فلسطین پخوانی فلسطین به نه اوسي، اوس به یو نوی فلسطین اوسي. دا فلسطین او دا اسرائیل چې په سیمه کې جوړیږي دا د کوم قوانینو پر اساس باندې جوړیږي، په کوم پلان باندې جوړیږي، او هیا د دغه هیوادونو د دوه هیوادو جوړول په دغه سیمه کې نو حالات به کابو کې او د جنجالونو به ختم کی که نه. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیریږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید فلسطین په صحیح ډول باندې وپیژنئ. دا کومه نقشه چې تاسو وینئ دا هغه فلسطین هو چې په 1946 کلونو کې دغه څو سیمې چې په ژړ نشانونه راغلي دي دا هغه سیمې چې اسرائیلیانو نیولي وه او دا زرغونه حالت چې د ټولو فلسطینیانو مځکه وه. دا په 1940 کې چې کله هغه د عربو جګړه وسوه، د عرب جګړه خو بیا وروسته په 1918 کال کې وسوه. دا د هغه سیمې چې اسرائیلیانو د عربو څخه ونیولې، د فلسطینیانو څخه. بیا په 1918 کال کې یو جګړه د عربو څخه وسوه او دا کومې سیمې چې هلته نیول سوي وې هم دا نور هم ونیوله او فلسطین حالت یې بیخي خراب کړو. مګر اوس چې کوم حالت فلسطین ته پاتې دی هغه کومې زرغونې نښې چې دي دا فلسطین دی. مګر نور دا کومې نقشه چې تاسو په هر میډیا کې وینئ چې دا رقم یو ځای کې داسې یو نقشه جوړه کړې ده په دې ډول باندې، دا ډول نقشه ده او دا ډول د نقشه چې ده د دې نقشې خبره څه رقم ده، دا ولې د هر ځای کې دا ډول نقشه تاسو وینئ. په اصل کې په 1940 کال کې ملګرو ملتونو UN یو داسې جوړ کړو، یو فیصله وړاندې کړه. د هغه فیصلې په وړاندې ویلو چې په دغه سیمه کې موږ دوه هیوادونه جوړوو، یو د فلسطین اوسي بل د اسرائیل اوسي. دغه اسرائیل او د فلسطین چې کوم هیوادونه او په منځ کې دلته د بیت المقدس سیمه وه، دا ول د تل د پاره یو نړیواله امن سیمه اوسي چې ملګرو ملتونو به پر دې باندې کنټرول ولري، نه به د فلسطین اوسي نه به د اسرائیل اوسي، ځکه چې دا یو مذهبي سیمه ده او دا د عیسویانو دپاره ارزښت لري، د یهودیانو دپاره ارزښت لري، د مسلمانانو دپاره ارزښت لري، دغه درې سترو مذهبونو دینونو دپاره ارزښت لري. نو دا به یو نړیوال کنټرول د ملګرو ملتونو تر سایې لاندې اجرا کېږي، هیڅ هیواد به پر دې باندې اثر نه لري. اوس دغه خبره چې ده دا خبره خو په هغه وخت کې عربو ونه منل. عربو ویل چې نه زه دا سیمه نه منم، زه برته جګړه کوم، زه مکمله اسرائیل د دې سیمې څخه باسم او ځم فلسطین جوړوم. په هغه وخت کې چې عربو دا جګړه شروع کړه، عربو سره چې کله دا جګړه شروع سوه امریکایانو ورسره مرسته وکړه، انګریزانو ورسره مرسته وکړه. په دې جګړه کې عربو ماته وخوړه، که هغه د مصریان وه، که هغه د اردن وه، که د عربستان وه، د عراق وه، د هر ځای عربان چې راغلي وه په دې سیمې کې ماته وخوړه. او څه کوم فلسطین چې په 1940 کال کې جوړ شوی هغه فلسطین هم د لاسه ورکړل. او تر کومه بیا وروسته چې بیا وروسته په 1980 کال کې بیا د داسه جوړېږي حماس جوړېږي. حماس چې جوړ سو دا ډله بیا جنګونه جوړیږي او دا ټوله سیمه د اسرائیل په لاس ورکیږي. اوس دغه ورځ کې برته د ملګرو ملتونو ناستې سوي دي چې عربان هم په دې باندې قانع سوي، خو مخکې خو عربانو ویل چې نه موږ اسرائیل بیخي نه منو، موږ یوازې فلسطین په دې سیمه کې وینو. نو دغه اوس عربان هم په دې باندې قانع سوي دي، خپل اروپایان هم قانع سوي دي چې دغه د 1940 کال کوم پالیسي چې ملګرو ملتونو وړاندې کړې ده دغه اوس په دې باید تطبیق سي، او په دغه ځای په تطبیق سوه دغه دواړه باید جلا جلا هیوادونه جوړ سي. او د جلا جلا هیوادونو د جوړېدو سره دلته باید چې کوم حماس ډله ده په غزه کې، دا غزه څخه به حماس باید خپل وسلې پرېږدي او دغه سیمه باید نورې په کلي ډول باندې داسې کې د محمود عباس تر مشرۍ لاندې یو فلسطین هیواد جوړ شي. خبره دا ده چې پخوا ولې نه منل کېده اوس یې مني. او بل سوال دا دی چې یو تر ټولو لوی سوال چې ډېرو ځایو کې پوښتل کېږي چې غربي هیوادونه غواړي چې فلسطین په رسمیت وپېژني، ولې عرب هیوادونه مسلمان هیوادونه په دې کې بحث نه کوي چې موږ فلسطین په رسمیت پېژنو یا دا دی هغه دی. ګوره خبره دا ده چې ټول مسلمان هیوادونه چې دي اسرائیل تر اوسه په رسمیت نه پېژني. افغانستان دی، پاکستان دی، پاکستان خو ښه په تش په نامه وایي چې
که هغه ایران د مثلا عربي هیوادونه دي دوی چې دی په اسرائیل په رسمیت نه پیژني دوی یوازې فلسطین په رسمیت پیژني نو دوی د پاره څه ضرورت لري چې په دغه وخت کې دوی راسي وایي چې یاره اسرائیل فلسطین او فلسطین په نامه دوی دغه ټوله سیمه د فلسطین په نامه باندې پیژني د عرب هیوادونو مسلمان هیوادونه او ډیر هیوادونه چې مثلا هند هم په دغه کې تر اوسه تر ډیر حد دوی داسه په قانوني ډول باندې دوی فلسطین مني او اوس خو اسرائیل سره بیا کوم اړیکې جوړ کړي هغه بیا بل خبر ده مګر کوم پلان چې په 1940 کال کې په ملګرو ملتونو جوړ کړی وي بهترین پلان د اوس د پاره دی ځکه چې فلسطین بلاړو مکمله ختم سو او عربان هم ختم سو د اوس د پاره اوس عربان هم په دې باندې کانې سوي چې موږ اسرائیل منو او فلسطین دي هم وسی مګر اوس اروپایان هم وایي چې دغه سیمه د برته فلسطینیان ته ورکي د اسرائیل ته ورکي او دغه ستونزې په سیمه کې باید حل شي او دا چې سیمه کې دا ستونزه حل شو نو اوس دا جګړه به څنګه کېږي دا جګړه به یا د تل لپاره به خلاصېږي او دا به نور دا جګړه نه کېږي په اصل کې تر ډېرو روایتونو په اساس باندې د حماس ډله چې ده د حماس په حق باندې ویډیو می جوړ کړی خو هغه په کلیوال پښتو چینل کې ده په هغه ویډیو کې تاسو وګورئ هغه به تاسو پوه شئ حماس خپل هم چې جوړ شوی دی د خپل د یو پلان د طریقه او ځکه چې هر ځای کې جنګونه جوړول هم ځکه اسرائیلیان ته ورکول او دغه ډله هم چې ده هم یو سمبولیکه ډله ده خو چې کله هم دغه کناحت د نړۍ ثابت اوس د نړۍ ډیر هیوادونه په دې باندې کانې سوي دي چې د اروپا ستر هیوادونه دي استرالیا ده او لاتین امریکا کې ډیر هیوادونه دي دا اوس وایي چې اوس موږ فلسطین منو چې کله هم فلسطین جوړ سو نو د حماس ډله خلیصلاس و چې حماس خلیصلاس او دلته اسرائیل جوړ سو نور به دغه جګړې نه وسي د بل لوري څه کړي دي دوی وایي چې د اوس کې چې کوم پلان جوړ شوی دی او دوی غواړي چې داسې جوړ سي دلته وایي موږ سوله ساتونکي ځواکونه راوړو چې هغه د ملګرو ملتونو شي خو چې کله ملګرو ملتونو خبر رااله هغه سوله ساتونکي داسې چې ده ځواکونه چې دي هغه برته ناټو د برته امریکا د خو په یو ډول باندې هغه هیوادونه یې منلي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي خو په سیمه کې به جګړه ختم سي او فلسطین هیواد به جوړ سي یو وخت به فلسطین به هم یو اقتصادي ثبات ته ورسېږي فلسطین به هم ځان ته یو حکومت جوړ کړي یو شکل به برابر کړي خو هغه ډول حکومت به نه اوسي چې هغه لکه اسرائیل چې دومره قوي دی او هغه ډول باندې هغه ځکه چې عربستان له تر اوسه اسرائیل ته رسېدل نه دی نو یو ماډ ګډ حکومت به جوړ سي جنګ به بند سي او دا جنګ چې په سیمه کې بند سو نو د چین لپاره ګټوره ځکه چې چین غواړي چې د تل لپاره دغه جګړه په دغه ځای کې بند سي دا جګړه چې دغه سیمه کې بند سو خو د اسیا تجارتي سیستمونه فعال کیږي د بل لوري به خلک وایي چې نه په عربستان او عربان چې دي غواړي چې دا د تیلو کانالونه نلکې داسې ته ورسوي پایپلاینونه اروپا ته ورسوي د غازو پایپلاینونه چې قطر د خوا دي دا نه اروپا ته ورسوي تر څو راتلونکي جګړه چې د روسي سره د امریکا او د اروپایي اتحادیې ده هغه لپاره دوی اوس لپاره آمادګي نیسي او اروپا د دغه جنګیاله څخه خلاصوي چې راتلونکي دوی د انرژي د کموالي سره مخ نشي لکه اوس چې د اوکراین په حالت کې دوی مخ شوي دي او د راتلونکي پلان هم دغه ده چې پر روسي باندې اقتصادي تحریمونه ډیر کې او اقتصادي د روسیا کمزوري کې د اقتصادي حالت تر څو وسکړي دوی په نړۍ کې خپل قدرت د تل لپاره هم دغه ډول باندې وساتي په پای کې یو معلومات دا ده چې هاي فلسطین به پرشتیا باندې جوړ سي د اوس د پاره کوم نشانه چې دي د ښکار چې و فلسطین به پر یو حکومت جوړیږي او هغه به هم په 1923 پر پلان باندې په دغه ډول پلان باندې لکه څنګه چې اوس ارسي سیمې د لاسه تللي دي هغه سیمې به برته ورکول کیږي او سوله ساتي ځواکونه به راځي او عربان به هم خپل کنټرول ولري او دلته به فلسطینیان چې په نړۍ کې خواره سوي دي دا به برته راځي او دلته به هم چې کوم خرابیان او د دوی د اساس لپاره هم ویل سوي دي ته حدوداً $100 میلیارډ پورونه او کوم مرستې به هم ورسره وسي د دوی داسې جوړ شي خو داسې به وي چې تر افغانستان به بهتره اوسي که فلسطین هیواد جوړي هغه به تر افغانستان ډیر بهتره اوسي هلته به امن اوسي هلته به جګړه ختم اوسي هلته به امن ژوند اوسي هلته به تجارت اوسي هلته به لار اوسي دغه ټول چې دي د پر تر افغانستان حالات ډیر ښه کیږي ځکه چې هلته په سیمه کې عربان هم نه غواړي جګړه وسي اسرائیل هم نه غواړي جګړه وسي او ټول سیمه هلته نه غواړي چې جګړه وسي مګر افغانستان کې بیا ډیر هیوادونه غواړي چې دا جګړه دوام
دوامداره اوسي بدبختي او د فقر باید دلته تلپاتې اوسي یعنی د دې ښکاري چې راتلونکي که فلسطین جوړیږي هغه به تر افغانستان ډیر بهتره اوسي دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی اوسو تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه